السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد کریم صاحب به دې خیر یوسي په عمان مسقط څخه نږدې یو ولایت کې اوسېږي. د دې زمینه سازي ما ته وکړل چې زه هغه کلي ته ولاړ شم کوم چې په واکان کې دی، د واکان په نوم یادېږي، او دغه اوازې تر خلکو رسېدلي چې په هغه ځای کې ورځ صرف 3 ساعته ده. نو بیا چې زما فکر و چې دا خو قطبي سیمه نه ده چې لمر نه ورته جوړېږي، دا به څه وجه نو بیا کله چې زه دې هېواد ته راغلم نو ومې غوښته چې د نږدې دا ځای ووینم. محمد کریم صاحب دې خیر یوسي. اوس د ده سره په موټر کې یم، هغې سیمې ته روان یو. نو دلیل یې پیدا سو چې اصلا دا سیمه ډېره لوړه ده. اوس تقریبا 1 ساعت شاوخوا موږ مزل را پیل کړی دی، مخ په لوړه روان یو. دا چې هلته د نږدې ورسو دا سیمه وګورو او بیا وګورو چې رښتیا هم هلته ورځ 3 ساعته ده که زیاته ده، او شرعي حکم یې څه دی. هلته که سړی اوسي روژه به هم 3 ساعته نیسي، که واقعا ورځ 3 ساعته وي، او که به پوره نیسي هغه شرعي اړخ نو هغه وخت ښه څرګندېدلی سي کله چې سړی د نږدې څه دا سیمه وګوري. نو مخته روان یو. اتمن اوس چې دلته خریطه یا لوکیشن محمد کریم صاحب وکتي شاوخوا څه کم 90 کیلومتره لار لا پاته ده، 80 کیلومتره مزل مو کړی دی. البته دا د سویق ولایت څخه چې ده مسقط ولایت څنګ ته بل ولایت پروت دی. نور تفصیل به انشاءالله وروسته سره شي. دا هغه د غره په سر کې چې کوم کلی معلومیږي زرغون، دغه کلي ته د واکان کلي وایي. اوس ورخیږو هغه منطقه ده چې دی وایي ورځ پکښې 3 ساعته ده. نو ډېر جګ دی، ځکه شاوخوا 2 ساعته یا 2.5 ساعته مزل موږ را کړی دی. مخ پر لوړه را روان یو، بیا هم دا غر لا جګ پاته دی. نو چې هلته ورسو نور حالات به د نږدې سره شریک کړو چې څونه لوړ وي او خلک به یې څنګه راختل کي هغه سیمې ته، او لمر به څه وخت ورباندې راخیږي. د نږدې به انشاءالله دغه ځای وګورو. همدا هغه قریه ده چې په میډیا یا سوشل میډیا او د خلکو پر خولو باندې اوازې راتللې چې په عمان کې یو کلی دی او په دې کلي کې ورځ 3 ساعته ده، خلک یې روژه 3 ساعته نیسي. نو دا چې زما سفر سوی و عمان ته، نو د ډېرو تکلیفو او ستړیاو په نتیجه کې په دې وتوانېدم چې دغه قریې ته ورسم، تر څو هغه شرعي اړخ یې هم معلوم سي او واقعا دا ځای عملا ولیدل سي. نو دا قریه چې ده تقریبا 1.5 کیلومتره د مرکز څخه لیرې وکان ورته وایي، چې 2 ساعته مزل موږ د سویق ولایت څخه وکړي. دا 2 ساعته مزل ټول په لوړه باندې و. بیا غره ته راورسېدو. د غره ته رارسېدو وروسته بیا ډمبر و، ډېره لوړه وه، دومرې لوړه وه چې زه یې تعبیر نسم کولی، ځکه دغه زموږ موټر دی دغه سپین چې دا 6 سلنډره دی، دا هم نسوی تللی. اخیر چې ډمبر خلاص و بیا پر کچه باندې تلي، زه نه پوهېږم چې څنګه تعبیر کړم. ډېره لوړه وه، ډېره لوړه وه، تر فکر زیاته لوړه وه. نو بیا چې اخر به ځای پر ځای موټر بیخي ودرېدی، حرکت بیا نسوی کولی. اوس دې غره ته راورسېدو. نو دلته چې ما فکر وکړي اصلا دا خو قطبي سیمه نه ده چې لمر نه ورته جوړېږي. دا د جغرافي موقعیت یې داسې دی لکه دایره غوندې، داسې غرونه ورباندې راګرځېدلي دي. کله چې ماپښین لږ ناوخته سي نو لمر دسي د غره تر څوکې شاته سي. اوس دلته د دې ځای تقریبا 1 بجه ده، کېدلی سي 1.5 ساعت یا 2 ساعته بعد دغه مخامخ څوکه لمر تر دې کښته سي. دغه څوکه چې ښکاري 1 بجه ده، 1:15 یا 10 دقیقې کمې. 2 ساعته یا 2.5 ساعته بعد ممکن لمر ولوېږي، بیا په دې باندې بیا شپه سي. او سهار بیا
پر نورو سیمو باندې لمر راختلی د دغه غرو د سیمو څخه ډېر ناوخته پر دوی باندې راپورته کېږي. لمر نور د چا طرفه غرونه دي لکه یو دره غوندې. نور نو د دې ساعتونه هم د عمان د ساعتونو په څېر دي. روژه هغومره نیسي، د سحر و د افطار وختونه یې هغه دي. هغسې اوازه نه ده لکه څنګه چې خلک وایي چې 3 ساعته روژه نیسي. فقط 3 ساعته دوی ته لمر ښکاره کېږي. د شپې او د سپېدو او د لمر لوېدو یا د ماښام د راختو ترتیب هغسې نه دی لکه څنګه چې خلکو اورېدلی دي. په هر صورت دا هغه حقیقت و چې ما په خپلو سترګو ولیدی او دا ځای مې روښانه کړي. دلته خارجان هم ډېر د سیاحت او د دې دا ځای عجیبه ځای د لیدلو لپاره راغلي. زه به کوشش وکړم د دې ځای یو کس به پیدا کړم چې خبرې ورسره وکړم، د حالاتو پوښتنه ځینې وکړم. السلام علیکم ورحمة الله.